د دې معنی داره چې په دې قوم کې نران نشته او پښتون او پټان دو پټان پټان اوسم غلی ناست دی کېنه سړیه تا نه چا وي چې ستا تاریخ کې غیرتیان لاړ بړه شو خاورو خوړلي دي چې چا مهرنګ بلوچ سره او مسک پرسن سره ملګرتیا ونه کړه زمونږ د دا قرآن وایي چې دوی له به موږ نه ووټ ورکوو نه به یې ملګرتیا کوو نه به یې په پارټۍ کې خیبر پښتونخوا کې په زرګونه خلک ورک دي نن پکار دی چې زما سیاسي لیډران مهرنګ بلوچ سره ناست وي چې نن مهرنګ بلوچ چې د بلوچیانو د ورکو خلکو حقوقو د پاره په ټوله دنیا کې مسنګ پرسن ناروا دی اسلام پرېږده انګریز په قانون کې د دې دپاره هیڅ جواز نشته نن بلوچیانو ښځې راووتې ګوره دا یاد وساته چې د قوم ښځه راوځي د دې معنی داره چې په دې قوم کې نران نشته د کم قوم دا دی الله زمنګ نوجوانانو سره ښېګړه وکړي یهودو نصاراو ته دی الله تعالی ورځې ورکړي الله دې مقام ورکړي الله دې مرتبه ورکړي چې دوی زمنګ نوجوانانو ته کلین شي او چلو خوده ورته دا یې ووایي چې د خدای بندګانو نارینه خو نه د بریتونو ګیره چې پرې نږدی الله تعالی دې د دوی دغسې دا طاقت جاري وساري لري الهی منگ تا خزه و نر و خودل پکار داده چه منگم گیرا و بریت لری کو منگ نارینا نہیں منبر پہ بولنے والا مرد نہیں ہوتا میدانوں میں اپنی حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرنے والا مرد ہوتا ہے نن خزرہ ہوتے دنیا تیدا و خدا چه پاکستان کے نارینا نشتا اور نارینا ہونا چه کم دے خلقو غیستی دی چه کم شیوتا ہوئی آنشتا ځکه کلین شیو کوي ماشاءالله ډېر زبردست او پښتون او پټان دو پټان پټان اوسم غلی ناست دی کېنه سړیه تا نه چا وي چې ستا تاریخ کې غیرتیان لاړ بړه شو خاورو خوړلي دي مسلمان دومره بې عزته شو چې نن د بلوچستان ښځې راوتي دي د خپلو بچو پوښتنه کوي پاکستان کې داسې نر نشته په پښتانو کې داسې لیډر نشته د الیکشن ټایم کې عوامو کې داسې نر نشته چې هغه اعلان وکړي او قرآن په لاسو کې ونیسي چې زموږ د په دغه الله کلام قسم وي چې چا مهرنګ بلوچ سره او مسک پرسن سره ملګرتیا ونه کړه زموږ د دا قرآن وایي چې دوی له به موږ نه ووټ ورکوو نه به یې ملګرتیا کوو نه به یې په پارټۍ کې ته ګوره چې دا لیډران منډې وهي که نه دا د خدای بندګان نه دي دا د ووټ بندګان دي خیبر پښتونخوا کې په زرګونه خلک ورک دي نن پکار دی چې زما سیاسي لیډران مهرنګ بلوچ سره ناست وی پکار دی چې مولانا فضل الرحمن اغزی کې وی بلا شی جمعیتیان ورک دي پکار دی چې زما ایمل ولی صاحب اغزی کې وی بلا شی پښتانه د نیشنل والا ورک دي پکار دی چې نواز شریف اغزی کې وی بلا شی مسلم لیګیان ورک دي پکار دی چې هغه بلې ډلې والا څه شی دی هرې ډلې والا ورک دي په دې پښتنو کې هزارها خلک ورک دي پکار دی چې مهرنګ بلوچ سره کینی که نه تا زما مړو سره کار نشته تا زما ورکېدو سره کار نشته تا زما وهلو سره کار نشته په ما باندې څه کیږي دې سره کار نشته زه ګورم چې په ادارو کې دا کم لوی جاهلان زما په ادارو کې هغه افسران چې هغه مسنګ پرسن کوي زما هغه افسران چې هغه مهرنګ بلوچ غونې نهتو ښځو باندې لاس اچوي زما هغه افسران چې هغه پښتانه غدارۍ ته مجبوروي زما هغه افسران چې هغوی بلوچیان د ملک نه جدایۍ ته مجبور کړي دي زه دا افسران د ملک دشمن ګڼم زه دا افسران د ادارو دشمنان ګڼم زما آرمی ده په آرمی کې کم افسر چې د آرمی د بدنامۍ سبب ګرځي او آرمی بدنامۍ دا زما د آرمی حصه نه ده دا غدار دی زما پولیس دی په دې کې چې کوم غیر قانوني عناصر دي
او هغه کارونه کوي چې پولیس بدنامي. دا غدار دی د پولیس، دا زما پولیس نه دی. زه په خپلو ادارو کې هغه خلک چې هغه د پښتنو دشمني کوي یا د بلوچیانو دشمني کوي یا د پنجابیانو دشمني کوي یا حقوق خوري او چاله نور کوي، بے ځایه خلک نیسي او دا اندادون د ظلم یوه ګټه ټوپ تیارۍ جوړه کړې ده. زه دا خلک د ادارو دشمنان ګڼم، زه دا خلک د ملک دشمنان ګڼم. زما په آرمي کې که داسې افسر وي چې آرمي بدناموي، پولیس کې که داسې افسر وي چې د پولیس د بدنامۍ سبب ګرځېدلی دی، الله تعالی دې تباه او برباد کړي. الله تعالی دې د ملک نه نیست و نابود کړي. الله تعالی دې د دې ملک دا لښته په ده باندې استعمال کړي.